د عبدالله او حمید کرزي په ګډون یو شمېر سیاستوال او بهرنیو په کابل کې د سولې لپاره د نوې طرحې د وړاندې کولو په اړه یو مشورتي غونډه کړې. سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باسئ. که څه هم غونډه د تړلو دروازو شاته وه، خو هغه څه چې راوتلي دا دي چې دوی وایي د سولې خبرو په تړاو طرحې او نظریې لري او هڅه کوي د سولو خبرو لپاره نوې طرحه جوړه کړي. عبدالله په دې ناسه کې ګواښ کړی چې هیڅوک د خپلو شخصي ګټو لپاره نشي کولی د سولې خبرو ځنډ شي. په دې ناسه کې ګډونوالو د تاوتریخوالي کمول د طالبانو طرحه د سولې د خبرو لپاره ښه غوراوی بللی دی. د پخواني ولسمشر مرستیال محمد یونس قانوني ویلي هغه طرحه چې د افغانستان سیاسیون یې غواړي جوړه کړي دا به سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د خلکو طرحه وي. په دې ناسه کې د یو شمېر ګوندونو استازیو ټینګار کړی چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره باید له ټولو فرصتونو ګټه واخیستل شي او تر یوې اونۍ دې له طالبانو سره د خبرو طرحه نهایي شي. د سولې عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلي وایي د سولې لپاره د تاوتریخوالي د کمښت طرحه د سولې ټولو خبرو ته زمینه برابروي چې څنګه د خلکو دې غوښتنې ته ورو ورو ورسیږي. د نوموړي د څرګندونو له مخې دا هغه طرحه ده چې طالبان او امریکایان پرې هوکړې ته رسېدلی شي. د اجرایه مشر دویم مرستیال او د دې ناستې کوربه محمد محقق څرګنده کړه چې که ولسمشر خبرې کوي او که د هغه ملګري، د دوی ټینګار دا دی چې یا به د سولې لپاره د دولت وزیري خبرې کوي او یا د اشرف غني ځانګړي کسان. د افغانستان د متحد اسلامي حزب رئیس وحید الله سبحان ویلي چې دا طرحه به له ولسمشر غني سره هم شریکه شي. ښکاري چې دا ناسه د افغانستان حکومت د اجنډا خلاف روانه ده. دا سیاسي ناراضیان وایي حکومت باید د سولې خبرو اترو یوه برخه وي، نه اصلي او ټول لوری. د ناسې ګډونوالو پریکړه کړې چې په نږدې ورځو کې به د دوی طرحه له بېلابېلو مشرانو، استازیو او ټولنو سره له مشورو وروستی او د تلپاتې سولې لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ ولسمشر غني د سویس د داووس ښار په نړیوال اقتصادي ناسته کې ویلي چې حمید کرزي او عبدالله د سولې لپاره هیڅ طرحه نه لري. په دوی تور دی چې د سولې په پلمه نوی حکومت کې دولتي امتیازات ترلاسه کړي یا لنډمهاله اداره جوړه شي. دا کسان مسکو او قطر ته هم د حکومت د پریکړې خلاف له طالبانو سره په یوه ناسته کې د ګډون په موخه تللي وو چې له توندو نیوکو سره مخ شول.